بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. د استرالیا او پاکستان ترمنځ لوبه یو 14-15 ساعت وروسته شروع کیږي. دواړو ټیمونو ترمنځ وارم اپ گیم هم شو چې هغه کې بابر اعظم ځان په 90s کې ریټایر ک او استرالیا گیم کلوز مارجن سره وکاټو. څومره درس کې چې استرالیا ورلد کپ تر نوته وا هغه سي خوندې نشته دی. ټیم بیلانس کې مشکلات دي. په دې نه پوهیږي چې کیمرون گرین ولوبي سټوینس ولوبي میکسویل ورته خو بالینګ هم کوي او اخیری اند کې پیچن هم کوي. ډیوډ وارنر سره ټریویس هډ ته ضرورت خو هغه نه دی سیټ شو. میچل مارش کوالټي پلیئر دی مګر نه چلیږي هغه چې باید و چلیږي. سټیو سمیت ورته بل امپورټنت پلیئر دی. دا ټول د استرالیا بیلانس تر اوسه پورې هغه ټیم جل شوی نه کلیک نه دی کړی چې کوم وخت استرالیا کلیک نو بیا همداسې مخکې منډه وای. دغه شی زما په نظر باندې په استرالیا باندې 1999 ورلد کپ کې شو کار وخت خیر همدغه سي روانو او एकदम بیا لاړ نړیوال جام وګټه. دغه پروفیشنل ټیمونه نو د سریلانکا میچ ورته یو څه مومنټم ورک. پاکستان ته هم د مومنټم ضرورت دی. دوانو ټیمونو خسته ټاکرا مقابله وي. پاکستان ته گیم ډیر د ګټلو ضرورت دی. که چرته دا بایلی نو بیا نیوزیلند انګلند دوانو نه باید او ساوث افریقا کې دریو کې باید دوه گیمونه خامخا وګټي. نو راځو د استرالیا ټیم کو تاسو د پاکستان ټیم پاړه. زما په نظر باندې پاکستان اوپننګ تا ور سره عبد الله شفیق چې دا خو بریلیانت د کې دغه نسته دی او د تبعید وی چې ته خپل کیری آن کوو لانګ انینګز لوبوا. بلند سره ور سره دغه د امام الحق چې هغه ډېر ایجی دي کلک کلک کوي. نو پاکستان ټیم کې یو انوویټیو غونډه ایډیا سره رانوځي. زما په نظر باندې محمد نواز اوپننګ ته واچي را میدان ته کې یا محمد حارث دغه نه راواخلي اوپننګ ته واچي. It won't be a bad idea ځکه چې ورلد کپ کې کته یو ډیفرنٹ ایډیا سره راځي نو هغه ستا ټیم ته یو بیل مومنټم ورکوي او ستا ټیم مخکې ځي. کته هغه زور مولا او زړو تر او سره رواني نو ستا حالات خرابېږي. لکه څنګه چې ما ویلو چې فخر زمان زموږ ګورز مش خپل پښتون دی خو چې ایجی وو دغه سی نو مجبې چې باندې د کینی عبد الله شفیق تراشي او دا پاکستان د پرخه او ماغه شی وشو. همدغه سی وس هم دا وخت دی چې زما په نظر باندې خبردای چې پاکستان یا محمد نواز اوپننګ ته واچي او یا محمد حارث را میدان ته کی دغه سره عبد الله شفیق سره. نو دغه به پاکستان ته پارخي. امام الحق چې ډیر ایج دی هغه څنګه چې امام الحق و دا شاټس سی شاټونه نه وهي نو چې تاسو ورته سی تی شاټس نه وای اوپنلی دغه نه کوي لوبه په یې ټک پک سره لګیای نو هغه به تا باندې پریشر اچي ستا په ټیم باندې به هم پریشر اچي. ګورو چې پاکستان دوی سره شیک خو ون ډاون بابر اعظم بریلیانت. نمبر 4 رضوان بریلیانت. نمبر 5 سعود شکیل خپلیر دی. لانګ انینګز ضرورت دی او شاید نن د استرالیا خلاف خپل کارنامه وکي. شپږم چاچا افتخار 7 دغه شاداب 8 اسامه میر ځکه شاداب دوی خامخا لوبي وایس کیپټن دی او دغه دی نو بیا د اسامه میر راواچي که دغه اوپننګ ته دغه چولی هغه بل محمد نواز یا محمد وسیم جونیئر دی راولي. خو استرالیا والا سپین سره مشکل لري نو خدا د زیات چانس دی چې سپین باندې وکټ واخلي. نو زما په نظر اسامه میر یا اسامه میر هغه بل کس خدای هغه ابرار خو هغه په دغه کې دی ریزرو کې دی کینه میسټری سپین چې دا پاکستان ته پکارو. لیگ سپین در سره شاداب شو دغه در سره لیفت ارم سپینر در سره دغه محمد نواز آف سپینر چاچا د باندې باید زیات بالینګ وشي. ډیر امپورټنت دی. د حفیظ غوندې پټي وکټي وباسي نو دغه چې دا سپینران پاکستان سره خدي. انذر لیگ سپینر چې دی ضرورت نشته خو کنین او اسامه میر چې لوبي ټال دی لوړ دی او اکشن یې دی چې ایکسترا باونس ورته ورځي او دغه ایکسترا باونس کله تا وکټي وباسي نو د لپاره دا ضروری دی. باقی درې فاز بالر ما شاهین افریدی حارث رؤوف حسن علي هم دغه به کیری آن کوي. بل دغه نشته زما په نظر باندې دغه بالینګ کې لګ یو څه دغه میسنګ دی خو خبر دا وای چې یا زمان خان یا شاهنواز دهانی یو څوک دغه ور سره وای چې سی انرجیټک وندي دغه وای بالینګ. باقی اوورال
مقابله به کیږي ښه ښایسته زمونږ دغه ته چې ګورو د اندازې ته د استرالیا مومنټم ته او پاکستان نو سبا او معلومات کیږي چې پاکستان څنګه ټیم لوبوي که ټیم سی ولوبوي دا زموږ په نظر باندې یو ډاینامیک غوندي اوپننګ ته یا محمد حارث یا محمد نواز واچي دا به پاکستان د پاره یو ایکسترا بوست اوس ما په نظر بیا پاکستان چې د استرالیا به ډز ورکړي که غلط ټیم لوبوي زوړ مولا زړې تراوی نو بیا به ما ریزلټ you can expect different result by following the same process نو دغه شی چې دی پاکستان باید چینجز راولي ګورو به ان شاء الله چې څه چل کیږي میچ نه وروسته ور سره خبرې کوو او بیا نیکسټ گیم چې دی هغه باندې به بیا نورې خبرې هم کوو افغانستان ورسز پاکستان مګر نن گیم سره به ګورو استرالیا پاکستان زما دویم فیوریټ ټیم دی I want Pakistan to win so let's go